پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دغه د روزې د میاشتې علاوه تر ټولو بهترینه ورځ دا ده چې پر لسم د محرم الحرام سړی چې د هغه روزه ونیسي چې کله د روزې میاشت نه وه راغلې په دا ورځ روزه چې د هغه فرض وله بیا چې کله د روزې میاشت الله را نازله کړله بیا دغه د لسم محرم الحرام چې کومه روزه فرض وله فرضیت یې ختم سلو سنت والی مستحب والی هغه ثواب چې دی هغه باقی دی هغه برقراره دی صحیح سلو اوس خبره دا د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ورځ څه سوي دي وای په دا ورځ الله رب العزت د بني اسرائیلو دعا قبوله کړله نو اوس که ما او تا دعا وکړه الله به زما او ستا دعا هم قبوله کړي موسی علیه الصلاة والسلام ته په بحر القلزم کې الله نجات ورکړي د هغه مسلمانان چې د هغه وخت هغو ته نجات فرعون د هغه ملګري په دغه سمندر کې غرق سو هغه دغه ورځ وله یونس علیه الصلاة والسلام ته چې الله د مایې د نس نجات ورکړي هغه د هغه لسم محرم الحرام ولو سلیمان علیه الصلاة والسلام ته چې الله بادشاهي ورکړله هغه د هغه د محرم الحرام لسم ورځ وله یوسف علیه الصلاة والسلام ته چې الله نجات ورکړي له څاو له نورو خبرو هغه د لسم د محرم الحرام و ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې الله نجات ورکړي له دغه وره هغه د هغه د لسم محرم الحرام ولو نوح علیه الصلاة والسلام ته چې الله نجات ورکړي د کشتۍ هغه د لسم محرم الحرام ولو آدم علیه الصلاة والسلام چې پیدا سو هغه محرم الحرام ولو صحیح سلو او بیا چې عیسی علیه الصلاة والسلام پیدا سو هغه محرم الحرام ولو او چې عیسی علیه السلام اسمانو ته پورته سو هغه د لسم محرم الحرام ولو هغه دغه خبره ده د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره هیڅ تعلق چې دی هغه نه لري زموږ فکر دا دی یاره امام حسین شهید سنو لعازه لسم د محرم ما او تا به موزیک نه اورو غزلې به نه اورو پلانۍ هیڅ شي سره تعلق نه لري یوه ذره تعلق نه لري روایاتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما دا امید دی زه الله ته دا امید لرم چې پر لسم د محرم الحرام سړی روزه ونیسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما امید دا دی الله ته چې تیر سوی کال ما او تا کمې ګناوې کړې دي الله رب العزت هغه صغیره ګناوې ټولې و ما او تا ته رمعه بیا مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله فرمایي حدیث را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دا ورځ سړی یوه روزه ونیسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دومره ثواب لري لکه یو کال مسلسل نفلي روزې چې سړی ونیسي یو کال مسلسل نفلي روزې سړی ونیسي څو ثواب یې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دغه ورځ چې سړی روزه ونیسي د غومره ثواب الله ورکوي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دا ورځ باندې یهود هم روزې نیسي موسی علیه الصلاة والسلام ته الله نجات ورکړي د موسی علیه السلام ملګرو ته نو دی شکرن یوه روزه چې د هغه نیوله پیغمبر علیه السلام فرمایي که زه آینده کال ژوندی وم زه به یوه روزه زیاته کړم نم لسم خدای لسم یولسم به ورسره کړم ولې زما او د یهودو په مابینځ کې به فرق راشي زموږ د یهودو په مابینځ کې به فرق راشي چې یهود یوه روزه نیسي او موږ دوې روزې نیسو او که ما او تا یوه روزه ونیسو هم پروا نه لري خو ډېره ښه خبره دا ده چې دوې روزې یې کړو د یهودو د مخالفت د وجې ما او تا دغه کار چې دی هغه وکړو څونه اسانه خبره ده څومره د احترام میاشته ده او څومره مکرمه میاشته ده او څومره معظمه میاشته ده